بسم الله الرحمن الرحیم. دا ورور پوښتنه کوي موږ چې اکثره ډوډۍ وخورو لاس په داسې ځای کې وینځو چې هغه اوبه مردار ځای ته ځي، دا خو به ناروا نه وي د شریعت له نګاه؟ دا کمزوري عمل دی، بې ادبي ده. حدیث شریف کې راځي تاسې چې ډوډۍ وخورئ نو تر هغو پورې لاسونه مه پاکوئ په یو شي پورې تر څو پورې چې دا خپلې ګوتې په خوله باندې ونه څټئ. څټل د خپلو ګوتو دا سنت طریقه ده، ځکه حدیث شریف دی چې ستاسې په ډوډۍ کې په یو حصه کې برکت دی. اوس دا نه ده معلومه چې دا برکت یې په کومه حصه کې دی. دا برکت په هغه حصه کې و چې تا وخوړل، دا برکت په هغه حصه کې دی چې په کاسه کې پاته ده، دا برکت په هغه حصه کې دی چې ستا په لاس باندې موښتې ده. نو ستا په لاس به موښتې ته به هغه پاکه کې، نو برکت به بې ځایه سي. نو دا چې په ګوتو باندې څه موښتې دي دا پاک ویې خوره، بیا لاس پاک. نو دا چې ستا لاسونه په ډوډیو پسې لړلي او ته دا ووینځې نو دا ضایع کېدل د خوراک دي. نو دا رقم کول نه دي پکار. دا یو نوع د ډوډۍ سره بې ادبي ده، د خوراک د شیانو سره بې ادبي ده. باید لاسونه وڅټل سي، تر هغه وروسته که بیا ووینځل سي بیا خیر دی. زما پوښتنه دا ده چې کله کله مې خپې ماښام غوړې کړي ماښام غوړې کړم نو چې سهار یې وینځم، ماښام غوړې کړم په واسلینو نو چې سهار یې وینځم دا اودس مې صحیح کېږي که نه؟ بلکل صحیح کېږي. اودس ماښام چې ته په واسلینو غوړې کې نو دا د واسلینو غوړې دومره مشکل نه لري. زموږ فقهای کرام رحمهم الله نوشته کوي چې هر هغه شی چې هغه د اوبو مانع نه وي د هغه سره هم اوبه بدن ته رسیږي، نو د هغه سره اودس صحیح کېږي، کوم مشکل نسته پکې. نو دا غوړي مړي غوړول دې سره کم د اودس ته کم نقصان نه رسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. زه حافظ یم چې کله تلاوت کوم آیت د سجدې راسي نو کله کله هغه پرېږدم ځکه چې اودس نه لرم چې سجده وکړم. نو دا عمل څنګه دی؟ دا عمل مکروه دی چې ته آیت د سجدې پرېږدې، دا مکروه دی. فقهای کرام وایي دا هم د سجدې څخه تیښته د هجر دی، هجر تیښته، او هم د قرآن کریم د ترتیب مخالفت دی. مخته آیات وایه وروسته آیات وایه، په مابینځ کې آیت د سجدې پرېږدې، نو دا د قرآن کریم د ترتیب هم مخالفت دی او د سجدې څخه هم یو نوع تیښته ده. نو دا یو نوع د شیطان سره هم داسې یو کوچنی غوندې مشابهت دی. نو فقهای کرام وایي دا مکروه دی، نه دی پکار. بلکې ګلالي یوه سجده ده، نو لازمه خو نه ده چې خامخا یې دستي وکړې. بیا چې کله دې اودس وکړي د لمانځه سره یې بیا وکړه. دا سجده تلاوت خو داسې مشکل عمل نه دی، نه ولاړه غواړي نه بل څه غواړي. خو بس چې کله دې لمونځ وکړي اودس درلودي په پاک ځای ناست وي، فقط د هغه نیت وکړه او تکبیر ووایه، سجدې ته ولاړ شه، 3 تسبیح ووایه، بېرته تکبیر ووایه، راپورته شه. در ختمه های قرآن کریم مثلا 5 پاره می ماند، خوانده نمی شود، یا کمی می خوانند و بسته می کند، و خود ملا صاحبان 1 یا 2 ورق می خوانند و بسته می کند، بین خود قصه می کند. چه حکم داره؟ یعنی خو بس یعنی ختم قرآن نشد، مکمل قرآن کریم نشد، ها 1 پاره و 2 پاره شد، یعنی 1 ورق و 2 ورق شد. این میرا ختم قرآن گفته نمیشه، 1 پاره و 2 پاره خود گفته میشه. ختم قرآن یا مکمل قرآن و نموز که از اول تا آخر خوانده شود. الکی 5 پاره بمانه یا 2 پاره بمانه یا 1 ورق و 2 ورق خوانده شود
دیگر را جمع کنه و ملا صاحبان در میان خود قصه ها میکنه. پس ختم قرآن نیست، ایرا ختم قرآن پس گفته نمیشه، اینمی را تلاوت قرآن گفته میشه. تلاوت شد خو ختم نیست و اینمی اطلاق ختم نمیشه. طریقه تو محترم شیخ صاحب مفتی اعظم افغانستان، واه واه واه، ما مفتی اعظم افغانستان نیستیم، ما مفتی اصغر افغانستان هم نیستیم. اعظم افغانستان خو جداست، مفتی اصغر افغانستان هم نیستیم. مفتی اعظم افغانستان ماوارو 2000 نفر که جمع شوه هم مفتی اعظم افغانستان جور نمیشه. بابا افغانستان یک کلان وطن است، در اینمی تر کلان کوههای علم است، کوههای علم که ماوارو 2000 جمع شوه به پایه اونها نمیرشه. اینمی محبت شماست، الله تعالی محبت شما را قبول کنه، ولی در اینمی اوصاف باید ما و شما غلو نکنیم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم از این چیزها منع کرده، غلو در صفت نکنی. پلان که از غوث الثقلین است و شیخ المشایخ است و قلب المشایخ است و نور المشایخ است و اسمان المشایخ است، پلان المشایخ است و مفتی اعظم است. نه ما مفتی اعظم هستیم، نه مفتی اکبر هستیم، نه مفتی اصغر هستیم، ما یک ملاگوٹی هستیم. این طور القاب نوشته کردن این غلو است. غلو در اوصاف نبی علیه السلام از این منع کرده. اینمی غلو رفته آخر به شرک تبدیل میشه. نبی علیه السلام به صحابه کرام امر کرد وقتی که شما صفت ما را میکنی اتر بگو که عبدالله و رسوله، ای بنده الله است و رسول الله است. بس اینمی صفت کعبه است. مولی صاحب کلان نم است. اگر ما به رتبه مولی صاحب برسیم یا ماوارو دیگرها به رتبه و مقام مولی صاحب برسه، بس کفایت نمیکنه؟ کم است کلان است. اینمی منصب کم نیست، کلان منصب است. مفتی اعظم افغانستان، واه واه واه. اگر امروز شما بر ما مفتی اعظم بگویید، دیگر روز ما به مفتی اعظم هم کفایت نمی کنیم، دیگر روز باید شما به ما مفتی دنیا بگویید. امروز خو مفتی اعظم افغانستان شدیم، دیگر روز ما تقاضا می کنیم باید بر ما مفتی دنیا بگویید. پس دیگر روز به مفتی دنیا هم کفایت نمی کنیم، باید بر ما مفتی ثقلین بگویید. مفتی دنیا و آخرت. این مزاج انسانی است که انسان به یک حد استاد نمیشه. لہذا ما مثلی که در بیان هم گفتیم و در پارسی یک متل است که پیر نمی پرند مریدها می پرایند. پیر خپل نه الوزی، مریدان الوزی. باید ما و شما در اینمی چیزها احتیاط کنیم. صحیح است قربان؟ محبت شما الله تعالی باید الله تعالی قبول کنه، ما دعا میکنیم، ولی در اوصاف و در چیزها باید احتیاط شود. سوالی است طریقه توبه کردن یک انسان گناه کبیره می کند تنها استغفار کافی است یا کدام عمل دیگر انجام بدهد؟ کمی توضیح بدارید. توبه 3 شرط داره. توبه کردن 3 شرط داره. 3 شرط مهم شرایط توبه 3 است. ندامت بر ماضی، از یک انسان که کدام گناه شد بر ماضی باید ندامت کنه. قصد صمیم برای آینده که آینده اینمی کار نمی کنیم. 2 و استغفار. اینمی 3 چیز است. ندامت بر ماضی، قصد برای آینده که نمی کنیم و استغفار. اینمی 3 که یکجا کردی بس اینمی توبه است. اینمی هر 3 را کنی انشاءالله توبه الله تعالی قبول میکنه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. الله جل شانو از اسمان حکم نازل کرده که به بندگان ما اعلان کنی کسی که گناه کرده اونا را بگو که شما ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. هر قدر که گناه از انسان شده الله تعالی تمام را معاف میکنه.
نفری مسبوق از 1 یا 2 رکات میماند. در قاعده اخیر همراه امام تنها تشهد را بخواند و یا درود شریف و دعاها را هم بخواند. فقط تنها تشهد را بخواند، بس درود و دعا باید نخواند، زیرا که اینمی در حق اینمی مسبوق قاعده اول است. شما خو مسبوق هستی، در حق شما قاعده اول است. وقتی که قاعده اول است شما باید درود و دعا را باید نخوانی. الوقتی که شما تشهد را پورا کرد و امام را تا حال سلام نگرداند، امام خود تشهد پورا نکرده، امام درود میخوانه و شما تشهد پورا کرده، شما باید چی کنی؟ پس شما اینمی تشهد را دوباره شروع کنی، اینمی کلمات را مکرر بخوانی. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. اینمی کلمات را مکرر بخوانی و درود و دعا را نخوانی. این تعویض است، بسیار کلان تعویض است. تعویض خوانده نمیشه، مختصر نوشته کن. شیخ صاحب ما خپلې مېرمنې ته ویل که ته ماته د مینې خبره کړې وي زه به له تا پیدا یم. آیا په دې خبره خو به طلاق نه وي؟ واقع خو دې ما ته دا خبره کړې ده، که واقعي څه وکړم؟ طلاق نه دی واقع، خو دا خبره چې کومه ده دا غلطه خبره ده. داسې کلمات ویل د دې سره احتیاط پکار دی، طلاق نه واقع کېږي. مولوی صاحب محترم، زموږ یو ملګری عاشق دی او موږ په هغه پسې جماعت کوو. پر چا عاشق دی؟ پر الله تعالی که عاشق بیا خو لمونځ پسې وکړي. پر الله تعالی که عاشق بیا لمونځ پسې کوه، او که پر بل چا عاشق نو بیا خو نو زه نه یم خبر چې پر چا عاشق دی. که پر الله تعالی عاشق لمونځ پسې کوه، شاید پر الله تعالی عاشق وي. او که پر نبی علیه السلام عاشق لمونځ پسې کوه، او پر قرآن شریف عاشق وي لمونځ پسې کوه، پر اسلام عاشق وي لمونځ پسې کوه، پر چا عاشق دی؟ عشق خو دغه شانو کېږي. د دې خواته خو بل عشق نشته مولوي صاحب. که شته پر دین عاشق دی لمونځ پسې کوه. که عشق مجازي نو بیا خو نو ورته مې کوه دا عشق، نو څه کوې؟ محترم مولوي صاحب په سودا کې چنه وهل سنت دی که یا؟ نو په سودا کې چنه وهل خو ما نه دي لیدلي. البته دا حدیث شریف سته، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تر تاسو مخکې په تیرو امتو کې یو کس و، الله جل شانه معاف کوي، جنت ته یې واستوي. په چش باندې یې واستوي، څه یې کول؟ هغه چنه نه وهل، هغه سختي نه کول. یو کس په تیرو امتو کې الله جل شانه رحم پر وکي، جنت ته داخل کی. په څه وجه؟ کان سهلا اذا باع، سهلا اذا اشترى، سهلا اذا اقتضى. هغه دا صفت درلودي چې په چا شی خرڅوي هم ډېر ټینګ ټینګ نه کېدی. بعض دکانداران ډېر ټینګ ټینګ کېږي، او چې چا څخه به یې شی اخلي ډېرې چنې به یې نه وهلې، او چې پر چا به یې پور باندې و په پور کې هم ډېرې زور نه کوي، بس چاته به ور یاده کړله. بس په سودا کې هم ډېرې چنې نه والې، په خرڅولو کې، په رانیولو کې، او په پور غوښتلو کې نرمي یې کول. الله جل شانه په دې وجه وبخښي. د دې څه معلومېږي چې چنه منه نسته، او دا خلکو مشوره کړې ده چې وایي چنه وهل سنت دي. ما تر اوسه نه دي لیدلی چې چیرې سنت ده. شیر دی بل جمعه که الله اکبر. اگر پسری زندار پیش از پدری خود وفات کنه، آیا بعد از وفات پدر به فرزندان آن میراث میرسد یا خیر نمیرسد؟ زیرا که اینمی پدر در زندگی، اینمی پسر در زندگی پدر وفات کرد
و میراث پدر پس از وفات پدر به اولاد منتقل میشه. وقتی که پدر وفات میکنه اینمی پسر در قبر است. وقتی که پسر در قبر است لحاظا پسر خوب مستحق نیست. اولادای اینمی پسر که است او همراه کاکای خود حق میراث نداره، لحاظا اونها مستحق میراث نمیشه. ده مسألة کششت. در صورت تکمیل شدن فاصله مسافرت مسافر نماز 4 رکعتی را 2 رکعت ادا میکنه. نماز سنت را نفل بخواند و یا سنت نیت کند. اگر نیت را نخواند چه نماز سنت چرا میخوانه؟ در راه اگر است پس خو سنت نیست. اگر یک جا رسید پس سنت میخوانه، پس سنت را به نیت سنت باید بخوانه. اگر در راه هم میخوانه پس سنت به نیت سنت ادا میشه. و آخر دعوانا الحمدلله.